بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته ښه راغلاست. اوس غواړم چې د هم اخرنۍ برخه تاسو ته تشریح کړم. پرون مو ویلي وو تر دې ځایه پورې چې سلیکشن پین و. سلیکشن پین کې یو ځای تاسو سره راځي چې کوم ابجکټونه چې تاسو لرئ همغه ابجکټو لپاره راځي. که غواړئ چې دلته یو سترګه د همغه ووهئ پټېږي، که غواړئ چې راشي راځي. شو آل چې ووهئ ټول ښکارېږي، هاید آل چې ووهئ ټول پټېږي. مثلا زه نه غواړم چې دغه شکل ښکاره شي، تاسو کله چې دا ووهئ دا ځای بندېږي. بل شپ فیل ده، غواړئ چې تاسو یو شکل ته یو رنګ ورکړئ. زه دلته یو بل شکل هم انتخابوم. بل شپ فیل ته به بیا راشو. نور هر رنګ چې تاسو کوئ هماغه ورکړئ. نو فیل که انتخابوئ هېڅ رنګ به نه ولري. کله چې مور فایل اند کلر هر رنګ چې تاسو خوښ وي هماغه به دې ځای ورکړئ. سټنډرډ کلرو څخه هم تاسو کولی شئ چې یو رنګ ورکړئ. نور په شپ فیل کې و ایډراپر ده. ایډراپر کله چې تاسو غواړئ یو بل ځای څخه رنګ راواخلئ او دلته تطبیق کړئ. مثلا تاسو هر ځای چې هر رنګ غواړئ هماغه پیدا کړئ. که کوم عکس وي هر شی چې وي تاسو وینئ چې سپین ده، کله چې دا انتخاب کړئ نو دغه رنګ به راشي دلته کاپي شو. بل پکچر ده، کولی شئ چې دلته یو عکس راولئ. تاسو راشئ دلته هماغه شکل کې عکس راغی. کولی شئ چې ګریډین چې دا شکلونه انتخابولی شئ. تاسو وینئ چې په یو ځای کې ډېر ده، په یو ځای کې کم رنګ ده. او تاسو کولی شئ چې ټکسچر ورکړئ. دا خاص شکلونه دي، تاسو هماغه انتخاب کړئ. بل د فارمات او ډیزاین یې په نورو برخو کې وایو. بل آوټلاین ده، کله چې تاسو د چوکاټ تر څنګ یو خط وینئ هماغه ته آوټلاین وایي. تاسو د آوټلاین اندازه لږ زیاته کړئ. تاسو د چوکاټ څنګ ته یو خط وینئ چې هماغه ته آوټلاین وایي. آوټلاین څرنګه رنګ ولري تاسو وینئ چې رنګ یې اوس ښه معلومیږي. که غواړئ چې آوټلاین نه وي، که غواړئ چې نور رنګونه ورکړئ، که غواړئ چې له ایډراپر په استفاده وکړئ رنګ ورکړئ، اندازه یې څومره ډېروئ کموئ. غواړئ چې حالت شکلونه فرق ولري، مثلا کوم شکل چې تاسو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. دا آوټلاین. بل د شپ افیکټ دی، غواړئ چې دا شکل په کوم حالت کې اوسي. دا 3D فارمتونه دي، داسې حالت کې اوسي. راشي شاډو ولري، لږ سوری ولري. صحیح ده، تاسو کولی شئ چې یو سوری ورته مثلا تاسو وینئ چې د عکس لاندې یو سوری پیدا شو. ریفلیکشن ولري، انعکاسي حالت کې وي. همدغه شکل انعکاس حالت کې به وي. تاسو وینئ چې انعکاسي حالتونه ښکارېږي. بل کلو ده چې د څنګ د عکس کوم شپ چې وي د هغه تر څنګ داسې یو بل کوم حالت راځي، تاسو هماغه انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې یو رنګ ورته پیدا کېږي. بل سافټیج ده. سافټیج هماغه آوټلاین ورڅخه کموي. کوم مثلا تاسو غواړئ چې سافټیج ته به راشم، تاسو غواړئ چې مثلا څومره سافټیج پکې مراعات شي. راوړه شو دلته سافټیج کې فقط هماغه آوټلاین اندازه لږ ضعیفه کوي. رابشم په دغه شکل کې به ښکاره کړم ځکه چې په دې کې زیات تغیرات راوستي. رابشي سافټیج ته تاسو وینئ چې هماغه آوټلاین یې ډېر داسې ضعیفه کېږي. څومره چې تاسو انتخاب کړئ هماغه به ضعیفه کېږي. بل بیبل ده چې دا هم خاص حالتونه دي. تاسو وینئ هماغه پورتنی شکل چې دلته تغیرات کړی دی. بل 3D روټیشن دی چې تاسو کوم شکل کې هر رقم تغیرات چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ او هماغه درسره سیو کړئ. راوه شو نور برخه دی. بل شپ مو ویل. بل فایند ده. فایند د خط لپاره ده. تاسو غواړئ چې په خط کې یو څه شی پیدا کړئ. پاورپوینټ لیکچر کې مثلا زه غواړم چې ټي پیدا کړم. کله چې زه فایند وهم ما ته وایي دا ده ټي. کله چې زه فایند نیکس وهم دا ما ته وایي چې دا ده ټي. کله چې زه میچ کیس فعال کړم لوی ټي به پیدا کېږي، کوچنی ټي به نه پیدا کېږي. تاسو وینئ چې تنه لوی ټي پیدا کېږي. که کوچنی ټي ولیکم تنه کوچنی پیدا کېږي ځکه چې ما میچ کیس فعال کړی. بیا لوی به تاسو لپاره نه پیدا کېږي. بل فایند هول ورډز اونلی، تنه به لغتونه پیدا کوي. یو حرف به کار نه پیدا کوي. کله چې زه فعال کړم ما ته به یو حرف نه پیدا کوي. ما ته وایي چې یو مکمل لغات ولیکم. مثلا زه لیکم چې دا، اوس به دا پیدا کوي، خو تاسو ته یو کوچنی یو برخه د حرف نه پیدا کوي. بل د میچ ډایرکټریکس ده. میچ کشیده ده او الف حمزه د عربي مربوط کېږي چې ماده او شاید دا شان پکې وي که نه وي. دا خاص د عربي لپاره دی.
بل ریپلیس ته به راشو. ریپلیس کې تاسو غواړئ چې له یو خط څخه بل خط جوړ سي. زه د امیج کیس دا شان غیر فعال کړم. ما دلته اول به راشم دا به پیدا کړم فایند. تاسو وینئ دلته لیکلي ده. زه غواړم چې له ده څخه دس جوړ کړم. تاسو راشئ اول دا فایند کې بیا دس یې ریپلیس کړئ. که غواړئ چې یو ځل ریپلیس چې دا ووایي، که غواړئ چې ټول سره ریپلیس چې دا ووایي. زه غواړم چې یو ځل ریپلیس شي. تاسو وینئ چې له ده څخه دس جوړ سو. غواړئ چې دلته یو بل دا هم پاتې ده. که غواړئ چې دا هم تبدیل شي ریپلیس ووایي، ټول به له ده څخه به دس جوړ شي. دلته اول و د کویک براون فاکس، اوس لیکل شوي چې دس کویک براون فاکس. دا ویډیو به همدومره بس وي. یا پاتې برخه به یې په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم. مننه.